جنرال صاحب همدې موضوع کې لږ پاتې کېږو. د ځینې کړۍ وایي چې افغانستان بیا نیسو او جبهو هم خپل فعالیتونه روان کړي دي، خو د طالبان لخوا نه د ډرونونو د جوړولو خبرونه هم لرو. پنجشیر نه پخواني لونا او نور توغندي هم راوېستل، زړو سورونه راوېستل او فعالي یې داده. رحمت الله نبیل صاحب چې تاسو د وخت همکارو هغه ویلي دي چې دوی د هستوي وسلو د جوړولو هڅه هم کوي. د دوی د پاوز د روزنې استادان هم بهرني نه دي، خو ټریننګونه چې ما اوریدلي دي چې ډیر سخت دي. دوی حتی په پاوز کې د لومړي ځل لپاره د ځانمرګو قطام لري. تاسو راتلونکي وضعیت تر کومه حد د دوی په لاس کې وینئ؟ زه خو څو شیان دلته اشاره ورته کوم. صحیح. اول یعنی یوازې بریالیتوب په دې نه دی چې څومره ساله لري څومره تخنیک لري. دلته ډیر شي چې مهم دي زما نظر وحدت نظر ملي روحیه وحدت ملي دا اساسي ټکي دي. پس لغنا د وحدت ملي په څنګ کې اسلحه تخنیک او لوجستیک وسله چې ولري باید مهمات ولري، مهمات چې لري باید لوجستیکي ټول امکانات ولري. یعنی اردو یوازې دا نه ده چې وسله لري استعمال کی عسكر ډوډۍ ته ضرورت لري، واسطه تیلو ته ضرورت لري او سالا مرمۍ ته ضرورت لري. نو دا لوجستیکي برخه ډیره مهمه ده. نو شاید دلته به څوک وي چې دوی سره کومک کوي. یوازې په افغانستان کې موږ ټول امکانات مثلا د ترمیم د سالا د جوړو د وسلو د تولید یا مثلا د مهماتو د تولید د امکانات خو نه لرو. که د تعلیم او تربیه امکانات ولرو او تر یو حده د ترمیم امکانات ولرو، ول په ډیر شانو کې موږ مجبور یو چې له بل ځای نه اکمال کو. نو دلته به یو څوک وي چې دا اکمالات کومک وکوي، هند وي، روسیا وي، ایران وي، هر څوک چې وي. طالب حتما یو څه امکانات لري. نو دغه نظامی امکانات معمولا څوک په ډاګه نه وایي چې زه چا سره څه امکانات لرم یا چا نه څه غواړم، ولې زیاتره نظامی امکانات او ملګرتیاوې غوښتنې داسې سری غوندې وي د پردې شاته وي. جنرال صاحب د ډي ډي آر پروګرام زه ډیر وړوکی هم یاد مشي چې چا سره په غوجل کې چیرته په خاوتیرانو کې خلکو لګي او شی وسلنی مې خودله د ټوپک برچا وا هغه به روسي راټولوله به نه دغه کوله به ویلی کوله به. او تاسو په وخت کې لونا توغندي په پنجشیر کې په سوړو کې منډل شوی، تاسو به نوې خبر څنګه طالبان راويستل؟ دا زده چې لډیرو شیانو نه خبرو، ولغه وخت کې خو حتی تر د اخیری جمهوریت تر اخیری وخت پورې دا قدرت او صلاحیت په هغه دولت کې نظام کې موجود نو چې د پنجشیر نه ټول شیان راوباسي. یعنی دیموکراسي و انتخاباتو ولې باور وشه چې په نظامی بخش کې ټول قدرت د شمالي ټولواله سره وو، بالخصوص د پنجشیر د یو کوچنی ولایت چې په صلاح او جنرالان لرل قدرت ټول د دوی په لاس کې د دې جرأت نه و چې څوک لاړ شي او پنجشیر بررسي کې او پنجشیر نسلا او بسیو شمیر سلاویم چې وتلی وي هغه د سیګارو د امریکا په اصطلاح په غوښتنه پلاتنه بعض سلاوي راوېستل شوی، بعض سلاوي راوړل شوی کابل ته، ولې ډېر سلاوي وی چې پاتې وي حتی تر اوسه ته اوس هم شاید داسې ځای نه وي چې طالبان ته ونی معلوم. او لکه سره غرونه دي درې دي، نو هر دره او غر خو غیر دینه چې خپل هغه خلک چلته لوی شوي دي زیږیدلي دي هغه ته معلومات د باندې خلکو ته نه معلومیږي. جالبه ده کنه تاسو خو به کیسه معلومه ډیر بخاره سي دا څنګه د لوی شیان توړل شوی او چا وړي او څنګه ساتل کېدل دومره معلومات خو وسره سره شریک کوي وخت وي تیر دی بیا خو دا شورای نظر یو دا خو معلومه خبره ده. ګوره مجاهدین په 1992 کې کله چې په خبر کې حکومت جوړ شو هغه اوریدلی خو به دی وی یعنی لیدلی د نیورسته بدل وستلوي په مطبوعات کتابو مجلو کې بدل وسوي حکومت جوړ شو. هغه حکومت مجددي سبه د 2 میاشتو لپاره او پس لغیر ربانی سبه د 4 میاشتو لپاره او فیصله دا شو ټول کابینه معلومه و چې څوک دی او دا فیصله دا شو چې دا کابل ته ځي حکومت به جوړوي بیا به یو د قوت تنظیمونو نه به یو مشترک قوت جوړیږي
په د وزارت داخله مربوط چې هغه به د پولیسو په شکل کې کابل ښار بساتي امنیت بساتي او بیا به وروسته د اردو په جوړولو پیل کیږي او هیڅ مجاهدین قوتونه به د کابل ښار ته نه ننوځي ولې ترڅو چې خلک خبرېدل ټول کابل شورای نظر نیولای او مونږ وزارت دفاع کې دارالمان کې چې مونږ ته داسې او هغه وخت ادارونه د مشرانو هدایت شوی او چې مجاهدین راځي څوک عکس العمل ونه ښيي او مجاهدین دولت په اصطلاح مجاهدینو سره جوړه کړې ده مجاهدین راځي کوم ځای چې نشي تاسو عکس العمل نه ښيي مونږ کورو ته لاړو او په ماسپښین کې جنگ شروع شو جنگ ولې شروع شو جنگ په همدې شروع شو چې حزب اسلامي دعوا وکړه چې تاسو ولې کابل ته نه ننوتئ هغه هم کوشش وکړ چې راسي ونی نور ځایونه جنگ شروع شو حزب وحدت او مزندانور هم خپل ساحو کې جنگ شروع کړ چې فیصله خدای چې کابل ته به هیڅ کوم نه نوځي نو دا خو یو واقعیت دی ولې چې په حکومت کې زوم التمکار کړي ولې اصلي قدرت قوت خپل دوی سره وو صحیح یعنی د کارزي صاحب د حکومت تر اخره پورې هم حتی د فکر کوم د اشرف غنی په حکومت کې دوی لا قدرت درلودو جنرال صاحب په دې اړه وبله پښتنه کوم بیا بس بل خاطر نه وړم ما ته خبرې پیدا شوې مرمۍ ته چا ویلو چې څنګه د ستې روانه هغه ورته چې بارود زور را پسې دی د چې بس مطرح وو چې په جمهوریت کې د لوی باجګيري دامدغه درنو وسلو له زور وا کابل لدینه ډارېد چې حالت خوري غټ شي نه په پنځیر کې اساس لیدي خبره ونه منل بالکل ها دا واقعیت دی یعنی تنها په پنځیر کې نه شاید په بدخشان او بغلان په تخار بعض ځای کې هم شاید دا وسلې پټ شي وي د درنې وسلې پټ شي وي نو خبره ده چې افغانستان کې 15 کال جنگ وشو د 40 کال جنگ کې 15 کال جنگ کې خامخا کله له وسلو ډک دی یعنی هر ځای ته څړای لا شي هیڅ کور باندې چالت وسلې نه وي حتی د کورونه شته د جهاد او د جهاد د دورې د قومندانان شته چې اوس په کورو کې غلري یعنی تنه پنځیر نه یادوم په نورو ځایو کې صحیح په ختیځو سیمو کې قومندانان شته چې اوس هم ذخایر لري هغه ذخایر به یو ورځ به راځي یا به خپل را باسي خیبه یا به حکومت پیدا کوي را باسي به جالب